غاړه دی کانا فصل تزمکا کړه ودانا دکان ته دا فکر پکار دی چې وي بیدار دی روان غاړه دی کانا فصل تزمکا کړه ودانا دکان ته دا فکر پکار دی چې وي بیدار دی واورې اورېدلې سیندونه مس مس راوتلې ځمکه خدمت غواړي له تانه چې وي بیدار د یار خانه روان غاړه دې کانا فصل ته ځمکه کړه ودانه دکان ته دا فکر پکار دی چې وي بیدار د یار خانه که غواړې ډېرې زما خبرې نه تېرې تولید ډېر کله ارچانه چې وي بیدار د یار خانه روان غاړه دې کانا فصل ته ځمکه کړه ودانه دکان ته دا فکر پکار دی چې وي بیدار د یار خانه لښتې ساس کړه سمدستي کار پکې آغاز کړه واخله راحت خپل ستړیا نه چې وي بیدار د یار خانه روان غاړه دې کانا فصل ته ځمکه کړه ودانه دکان ته دا فکر پکار دی چې وي بیدار د یار خانه غاړه دې کانا فصل ته ځمکه کړه ودانه دکان ته دا فکر پکار دی چې وي بیدار د یار خانه روان غاړه دې کانا فصل ته ځمکه کړه ودانه دکان ته دا فکر پکار دی چې وي بیدار د یار ډېر خوند عبدالحمید مې لیدو د ګلونو قدر چا زده یا بلبلی یا بوراز ده
د ګلونو قدر چاز ده یا بلبل یا بوراز ده په دنیا کې به یو یو وي چې هنر یې د کیمیاز ده ورېدلي بارانونه سپینې واورې غرونه غرونه پسرلی یا پخی راغلی ورېدلي دشتغنا لالزار منڈی شکر گزار یا غنی پروردگار والوطن گل گلزار دشتغنا لالزار منڈی شکر گزار یا غنی پروردگار تازه کی باغونه رنگارنګ نعمتونه پسرلی په خیر راغلی وړېدلي سره ګلونه وړېدلي بارانونه سپینې واورې غرونه غرونه پسرلی په خیر راغلی وړېدلي سره ګلونه وړېدلي بارانونه سپینې واورې بزګران سو لاس پکار یم پلاسي هر سهار سول مشغول په خپل روزګار د خدمت د خپل دیار بزګران سو لاس پکار یم پلاسي هر سهار سول مشغول په خپل روزګار کړي خدمت د خپل دیار ستا په تک سره خوشحاله بزګران پرې اتڼونه پسرلی په خیر راغلی وړېدلي سره ګلونه وړېدلي بارانونه سپینې واورې غرونه غرونه پسرلی په خیر راغلی وړېدلي سره ګلونه خوشحالی عبدالحمیده وی مریض راغی طبیبه وی خزان سولی سرسبزه دا د لورې د حبیبه خوشحالی عبدالحمیده وی مریض راغی طبیبه وی خزان سولی سرسبزه دا د لورې د حبیبه خزانی و پریشانی و استازه کړي دماغونه پسرلی په خیر راغلی وړېدلي سره ګلونه وړېدلي بارانونه سپینې واورې غرونه غرونه پسرلی په خیر راغلی وړېدلي سره ګلونه وړېدلي بارانونه سپینې واورې غرونه غرونه پسرلی په خیر راغلی وړېدلي سره ګلونه وړېدلي بارانونه سپینې واورې غرونه غرونه پسرلی په خیر راغلی وړېدلي سره ګلونه خوند دې وکړ چې د دوستانو یعنی خوش سوي ډېر خوند دې وکړ ډېره مزه یې وکړه بالکل بس
هغه به وکړي هلکانو ته به ووایي چای بیا وروستې راوړي ښه مجلس چې وکړو ښه سمه ده نه یا قربان عشق اولا عشق اولا سړی باچا کی د ملنګي وا کچکول داوستا کوستا ورکوینا یا قربان مینا زما زما دستا جوړیږي نیم زالی زما وسه کوس کی راسینا یا قربان ګلان دیار د مخې ټول کی ګل خانتي جوړ کیا اے دس درد کدرد قرار بنا منی داستا په نری رنز مخ تکړه منی داستا په نری رنز مخ تکړه کمرا وسترګو دې سړګې زمان وړه کمرا وسترګو دې سړګې زمان وړه منی داستا په نری رنز مخ تکړه منی داستا په نری رنز مخ تکړه کمرا وسترګو دې سړګې زمان وړه کمرا وسترګو دې سړګې زمان وړه جفاتا وما تنکی خول راماتا زما زوانی دیکرا میراتا زوانا زوانی کیرانا جوڑ شوت سرگلے زوانا زوانی کیرانا جوڑ شوت سرگلے کمرا وستر گودی سرگے زمانا کمرا وستر گودی سرگے زمانا ومنی داستا پا نری رنز مختکلے منی داستا پا نری رنز مختکلے کمرا وستر گودی سرگے زمانا کمرا وستر گودی سرگے زمانا
مزه وکړه ډېر خوند یې وکړ ماما خیل دې ژوندی ډېر ښکلی ډېر ښکلی ډېر ښکلی هغه وکړه داسې وکړه چې ما خو وویل چې څه مې ویل تا ویل چې دغه لالګل هم لکه چې شته دی زمونږ په دیره کې نه دا خو زمونږ دا خو د مونږ د پکتیا هنرمندانو نه ده د سمکنیو د علاقې سندرغاړه ده دا به اوس سندره مونږ ته ووایي سندره ضرور وایو لالګل راځه di mang pale sur di shante salpi dandi ravi oh oh salpi dandi ravi shante di mang pale sur di shante salpi dandi ravi oh oh salpi dandi ravi Rashikan pukanu mola ubande salpi dandi ravi shama oh oh salpi dandi ravi shama srahanen tisre di mangale sur di shante salpi dandi ravi shama oh oh salpi dandi ravi shama Stargu ki di chacha kamande salpi dandi ravi shama oh oh salpi dandi ravi shama anen disre di mangale sur di shante salpi dandi ravi shama oh oh salpi dandi ravi shama ځان سنگار کړي لیوانې بیا د ځان سنگار کړي او لیوانې بیا د ځان سنگار کړي لیوانې بیا د ځان سنگار پسره د سمال باندې ساتي سره بیا پسره د سمال باندې سلپی دندې راوي شمال او هو سلپی دندې راوي سونه مو غوړ سلامات اوسې باندې اوسې آفرین 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 خاندي هغه خاوست سي کستا خوخی اها په دې موسیقي کې باندې دې کونړ خواته ور کونړ ته خو چې لار نشو بیا خو نه کېږي دا خو موږ کونړی بګتۍ سوی لوبې بګتۍ سي دي کونړ چې هغه موږ سندرغاړو خدای دې وبخښي ټول اوس نشته وفات شول
اوس خو موږ د ځوانانو نه هیله لرو چې دا کونړ د موږ د سیمو سندرغه هغه منګي به و ربابونه به و ستار هغه د ډېرې مجلسونه به و وجرې به و ایسه به چې به شپې به ټانګ ټاکور و ښه اوس شته ده شته اوس شته دا نقیب غمزده ښه برای دې شي که نه دې باندې به یو سندره ودې ووایو وایي که نه کونړ د سیمې د کونړ د سیمې هر څومره خوند و سپینه د جنې سپینې په غاړه یې کلونه دي سپینې امان دي سپینې خلاصونه ده سپینې امان دي سپینې خلاصونه ده سپینه د جنې سپینې په غاړه یې کلونه دي سپینې امان دي سپینې خلاصونه ده سپینې امان دي سپینې خلاصونه
से मेहरबाना प्रगा जमाना दा गिलच क्रमचाना प्रगोटा वलोल पूरा दिन बरिस्तवाना प्रगिया रानी दी प्रगी वाला तू मचना दी یاره بالکل یاره خپل غزل رقیب جان ښه سندره ویله که نه او ګوره زه پوهېږم چې کار ټول په تا دی که نه خو دا میلمانه مې نه پرېږدي هر ساعت راته وایي چې ګل زمان استاد باندې سندره ووایه ما بس که د ده خوښه یې وبې وایي یو سندره خو ووایه نو रागनो की जशन
خلق زړونه خوشحالېږي او محبوبې زلفې د لمبې د خلق زړونه خوشحالېږي او محبوبې زلفې د لمبې کې باران شمال لګېږي او محبوبې زلفې د لمبې کې باران कड़ी बात वतन कलूरी कुछ रवान दिल बन कलूरी कड़ी बात वतन कलूरी जमन गंबल कुसा बदई गई हो मत مفهوم حواس تصور ما از جهان. در مسیر تکامل زندگان مغز به وجود آمد با توانایی‌های خارق العاده اش. مغز و یا بهتر بگوییم مغز انسان نه تنها جزء جهان است بلکه این را خود مغز می‌داند که جزء جهان است. زیرا درباره جهان می‌اندیشد و می‌تواند از آن تصویری به دست آورد. حواس برای انسان به مراتب بالاتر از آن تنهایی است که به سوی جهان کشیده شده‌اند تا اطلاعات را به دست آورند. ادراکات زیربنای دید ما را از جهان می‌سازد. وقتی چیزی را به دست می‌آوریم در صدد درک آن بر بیاییم و می‌خواهیم برای آن مفهوم و مقوله پیدا کنیم. از طریق دیدن، شنیدن و لمس کردن است که پیش خود تصویری از جهان می‌سازیم. البته غالباً فراموش می‌کنیم که تصویر ما از جهان در چوکات اطلاعات شکل می‌گیرد که از طریق کلمات درست شرح شده نمی‌تواند. تصویر ما از جهان و یا دید ما از جهان مبتنی بر حدس و گمان هم هست که حتی اگر درباره اش نیندیشیم باز هم پابرجا می‌ماند. برداشت این مرد از جهان خلاهایی دارد، زیرا او پدیده‌ها و مقولات را با هم ارتباط داده نمی‌تواند. چه چیز بوده می‌تواند؟ من در خانه بزرگ زندگی می‌کنم. این خانه بزرگ است. لطفاً همین جملات را تکرار کن. خانه. حالا دو تصویر دیگر را برایت می‌گذارم. آنچه درباره جهان می‌دانیم، برداشت ما از جهان متشکل است از اطلاعات حسی. عمدتاً شنیدن و دیدن و حواس دیگر نیز برداشت ما را از جهان تعیین می‌کنند. دید ما بر حواس ابتنا یافته، همانسان که امانوئل کانت فیلسوف میگوید تنها تصور و بینش کافی نیست، ما به مفاهیم و مقولات نیز ضرورت داریم. این مفاهیم باید در زبان گنجانیده شوند. طور مثال می توانیم تصور را که از جهان داریم برای دیگران از طریق زبان بیان کنیم، ولی اگر به علت کدام صدمه مغزی قدرت گپ زدن